د خوست ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې د سعودي عربستان د مالي همکارۍ او د توحید موسسې له لوري د دې ولایت په مرکز کې زر بېوزله او اړمنو کورنیو ته بشري مرستې وویشل شوې چې پکې د خوراکي توکو بستې او ځینې نور اړین مواد شامل وو چې د یوې شفافې او منظمې پروسې له لارې مستحقو کورنیو ته وسپارل شوې. سعودي عربستان د پاچا مرکز ملک سلمان د لوري نن په خوست ولایت کې د زرو کورنیو سره چې په دې کورنیو کې داخلي بې ځایه شوي مهاجرین، طبیعي آفتونه، کونډې، یتیمان او غریبان شامل دي چې هرې کورنۍ ته 50 کیلو اوړه، 15 کیلو وریجې، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره او 15 لیتره غوړي شامل دي چې هرې کورنۍ ته ورکول کیږي. له بلې خوا مرسته اخیستونکو د دغو مرستو په ترلاسه کولو خوښي څرګنده کړه او ویل چې دا ډول مرستې د دوی شته اقتصادي ستونزې تر یو بریده کمولی شي. هغوی له اړونده مسؤلو ادارو او مرستندویو بنسټونو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې دوامداره کړي او لا زیات ملاتړ برابر کړي څو وکولی شي خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. والا می ډیر خوشحال یو، بس خدای د تو سره خوشحال کی چې میک سره تو سره دا کومک وکای. می خلک ډیر غریبون دي، مشکل سره مخ دو، بس ټول غریبون دي چې خدای له ناس نور څه واسي نشته، نور به چی شي وکینو. بس میګي تو سره ډیر خوشحال یو. دا رقم ته مرستې سره وشوي، لایق غوښتنه کول چارواکو نه غوښتنه دا چې مخته رجال روانه ده، نو موږ ته دا رقم ته مرستو خو ماک ته ضرورت دی. د کوم چې دی کړه دی نه ډیره مننه، ان شاء الله تل به په دعاګانو کې یاد ساتو. د یادونې وړ ده چې د سعودي عربستان په مالي ملاتړ به په راتلونکي کې هم په ټول افغانستان کې له 80,000 اړمندو کورنیو سره مرستې وشي.